سورة الانشراح دا مكي سورة فديك آتاية تندي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك أي ندى برانشتي منغتا لرا سينستا الله دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سینه کولاو کړی دی اسلام ته او پیغمبر دې څنګه به دغه سینه نه کولاو شي او دې کې دنه مراد اغم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د زړه وستې شوی دی دوه پیری او به انزلې شوی دی بیا خو دې شوی دی ووضعنا عنك وزرك او يخو دې منګستانه بوجتا یا او کم کړی دې منګتانه بوجستا د نبوت ته بوج الله اداره ته منګه سان کړی دی الذي انقض ظهرك اغه بوج چې ما تولې ملاستا دلیل په دې باندې چې نبوت ته کارونه ډیر ګران دي او به څوک چې د پیغمبر وارث او د دعوت ته کار کوي او د دین بیانې ډیر ګران کار دی عوامو خدا سوچته چې دوی په خپل کرسو باندې ناشتي او پستی کرسی دی او مزیدی خدا ډیر ګران کار دی ورفعنا لك ذكرك او من پورته کړی دی تعالی را ذکر یا یادول ستا الله دومره دغه ذکر اوچت کړی چې کم د الله تذکره کیږي د پیغمبر وسره کیږي فإن مع العسر يسرا نو یقینا د سختۍ سره اسانتیاي ان مع العسر يسرا یقینا د سختۍ سره اسانتیاي یعنی تاسو باندې سي حالات روان دي پیغمبر چې هغه ډېر خوشحالي حالاتي فاذا فرغت فانصب نو کله چې فارغ شنو ځان ستړی که والى ربك فارغب او خاص رب خپل ته رغبت کوه یعنی کله چې دعوت او تبلیغ نه کار نه فارغ شي نبی الله ته ودرېږه الله را یادوه ډېر